بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن مونږ وایو چې لیور سیروسس څنګه تشخیصیږي. د کلینیکي نښو او لابراتواري معایناتو او عکسونو د اخیستو له لارې دغه ستونزه تشخیصیږي. په تیره بیا په سونوګرافي او الټراساونډ کې سیروسس تشخیصیږي او د ځیګر جوړښت د غوټې په شان ښکاریږي. کله چې له دغه ډول ځیګره بایوپسي واخیستل شي د رامنځته شوي فیبروز اندازه معلومېدای شي. ګرانو دوستانو، هیله ده چې کله هم تاسو داسې ستونزو سره مخامخ شوئ، ستړیا، ډېر خوب کول، د پوستکي زیړېدل، نو هیله ده دوستانو په دا حالت کې تاسو سره هیله کوو چې خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د زیړي معاینات مو وکړئ تر څو په ټایم ستاسې زیړی یا هیپاټایټس تشخیص شي او د لیور سیروسس څخه بچ شئ. ګرانو دوستانو، چینل سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه.